سلامونه د افغانستان د الکترونیکي زده کړو قدرمنو تعقیبونکو زه سعید صافی د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د برخې استاد موږ په تیر لومړني درس کې د ژورنالیزم پیژندنې په اړه غږېدلي یو او په هغې کې مو تاسو ته معلومات درکړل. نننۍ موضوع مو د ژورنالیزم ډولونه دي. موږ ژورنالیزم په درې کټګوریو کې په برخو ویشو. لومړنۍ کټګوري د اوسني ژورنالیزم ډولونه دي. اوسني ژورنالیزم په درې ډوله دی: عادي ژورنالیزم، څار ژورنالیزم او څیړنیز ژورنالیزم دی. لومړی عادي ژورنالیزم. عادي ژورنالیزم روانې چارې په عادي بڼه خلکو ته وړاندې کوي. څنګه په عادي بڼه؟ په دې ژورنالیزم کې د تلویزیونونو ورځنۍ خپرونې شاملیږي. هغه خپرونې چې له یو تلویزیون یا راډیو او یا له بلې رسنۍ څخه هره ورځ خپریږي. که ووایو د ښه مثال د تلویزیونونو هغه خپرونې کیدای شي لکه سهار کې چې وړاندې کیږي، لکه سهار فعل له شمشاد سره، روڼ سهار، روښانه سهار او همدا شان نور. دا په عادي ژورنالیزم کې شاملیږي. څار ژورنالیزم دا روانې چارې د څار لاندې نیسي. دا د حکومت وعدې ګوري. دا ژورنالیزم چې آیا حکومت کومې وعدې کوي پوره کوي او که نه. همدا شان حکومتي خلک، حکومتي چارواکي او نور راځي په رسنیو کې ځان سره میلمانه کوي او د روانو چارو په اړه دي پوښتي چې روانې چارې څرنګه روانې دي. همدا شان همدغه چارې ټولې دوی څیړي. له دې ښه مثال کابل نیوز، شمشاد نیوز، طلوع نیوز، دغه تلویزیونونه کیدای شي. بل څیړنیز ژورنالیزم دی. څیړنیز ژورنالیزم تر ټولو مهم برخه ده د ژورنالیزم. اوس وخت کې ورته ټول خلک ضرورت لري. دا ژورنالیزم، دا څیړنیز ژورنالیزم هغه پیښې څیړي چې د خلکو له سترګو پټې وي، یعنې ولس ترې نه وي خبر، ناخبره وي. په دې ژورنالیزم کې چې کوم خبریالان کار کوي، دوی په میاشتو په یو راپور باندې کار کوي. دوی چې د موضوع هغه ژورې تنوع کې وتي، دوی دغه راپور او دغه خپرونه نه نشروي. دوی ګرځي تر څو چې یوې موضوع آخري سطحې، آخري برخې ته ورسیږي، بیا یې نشروي. دلته کوم مسایل خپریږي؟ هغه مسایل چې له ولس له سترګو څخه پټ وي. د دې برخې ژورنالیستان پسې ګرځي، پیدا کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي. ومو ویل چې ژورنالیزم په درې کټګوریو کې په برخو وشو. لومړی د اوسني ژورنالیزم ډولونه: عادي، څار، څیړنیز. عادي ژورنالیزم ورځنۍ پیښې په عادي ډول خلکو ته وړاندې کوي. څار ژورنالیزم ورځنۍ پیښې څاري چې زیاتې انتقادي بڼه لري. او څیړنیز ژورنالیزم څیړنه کوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي. دا و د اوسني ژورنالیزم ډولونه. بل ژورنالیزم د تخنیکي وسایلو له مخې په څلورو برخو ویشل شوی دی: چاپي ژورنالیزم، غږیز ژورنالیزم، منظوري ژورنالیزم او پرلیکه ژورنالیزم. په لومړۍ برخه چاپي ژورنالیزم. دا ژورنالیزم یې لیکنې بڼه لري. په دې کې خبرونه، ریپورټونه لیکل کیږي، بیا په میاشتنۍ، مهالنۍ، ورځپاڼو، بروشورو کې چاپیږي، چې دا چاپي ژورنالیزم دی. بل غږیز ژورنالیزم. په دې کې مطالب، اطلاعات، ښوونه، روزنه، خبرونه او نور مطالب په غږیزه بڼه وړاندې کیږي، چې د دې ښه مثال راډیو ده، د دې ورځپاڼه. همدا شان انځوریز ژورنالیزم. په دې ژورنالیزم کې مطالب، موضوعات، خبرونه، همدا شان نور مطالب چې دي، دا په انځوریزه او غږیزه بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. په دې کې لیکنې بڼه مې وي. که تاسو کله لیدلی وي د تلویزیون پر سکرین باندې کله لیکلې خبرونه راځي، په دې کې په لیکنې، غږیزه او همدا شان په انځوریزه بڼه باندې مطالب وړاندې کیږي، چې د دې ښه مثال تلویزیون کیدای شي. د تخنیکي وسایلو له مخې د ژورنالیزم وروستی ډول پرلیکه ژورنالیزم، دې ته پرکرخه ژورنالیزم هم وایي. دا انلاین ژورنالیزم دی چې په دې کې ټولنیزې رسنۍ، یوټیوب، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ټیلیګرام دا ټول شاملیږي. په اوسني وخت کې د خلکو اړتیاوې له دې ژورنالیزم څخه زیاتې پوره دي. اوس خبرونه زیات او ژر په همدې رسنیو خپریږي. پرلیکه ژورنالیزم په دې باندې د خبرونه او نور مطالب ژر خپریږي او د خلکو زیاتې اړتیاوې هم همدې ژورنالیزم پوره کړي دي. ومو ویل چې د تخنیکي وسایلو له مخې ژورنالیزم په څلورو برخو ویشل شوی دی: چاپي ژورنالیزم، چې پکې ورځپاڼې، بروشورې، مهالنۍ، میاشتنۍ شاملې دي او په لیکلې بڼه باندې خلکو ته مطالب وړاندې کوي.
دویم یې غږیز ژورنالیزم چې پکې راډیو شاملیږي په غږیزه بڼه باندې خلکو ته مطالب وړاندې کوي. بل انځوري ژورنالیزم چې پکې تلویزیون شامل دی په لیکنې انځوریزه او غږیزه بڼه خلکو ته مطالب وړاندې کوي. وروستی پر لیکه ژورنالیزم آنلاین ژورنالیزم دی چې په دې کې ټولنیزې رسنۍ شامل دي. انټرنیټ هغه سایډونه چې انټرنیټ په ډېر اړه ولري ټول پکې شامل دي په غږیزه انځوریزه په لیکنې. همدغه ټول مطالب چې په دې نورو برخو کې وړاندې کېږي هغه ټولو بڼو باندې همدا پر لیکه ژورنالیزم وړاندې کوي. د ژورنالیزم وروستی کټګوري د بڼې له مخې د ژورنالیزم ډولونه په دې کې د بڼې له مخې چې دي زیات ډولونه دي. لکه څنګه چې مخکې په لومړۍ د ژورنالیزم پیژندنه کې ویلي وو د ژورنالیزم اغېز په ټولو برخو شته دی. په همدغه ټولو برخو چې اغېز شته دی د همغې هرې برخې ته د همغه هره برخه چې ده په ژورنالیزم پورې شاملیږي. لکه سیاست موږ سیاسي ژورنالیزم لرو، لکه ورزشي ژورنالیزم لرو، لکه اقتصادي ژورنالیزم لرو. همدغه ټولو برخې چې دي دا د ژورنالیزم د بڼې له مخې د ژورنالیزم ډولونه هم کېدای شي. لکه لومړی به یې ووایو ټاکنیز ژورنالیزم. ټاکنیز ژورنالیزم کې د ټاکنو اړوند موضوعات خپریږي، لوری ورکونه، رایه اچونه، د کاندید پیژندنه، همدغه شان نور مطالب پکې خپریږي. په دې کې په دریو مرحلو کې مطالب خپریږي. لومړی د ټاکنو وړاندې، دویم د ټاکنو په ورځ او وروستی د ټاکنو څخه وروسته مطالب دي چې دا په دې ټاکنیز ژورنالیزم کې خپریږي. بل د سولې ژورنالیزم. د سولې ژورنالیزم دا سوله ییزه بڼه لري او مطالب پکې خبریالان په سوله ییزه بڼه وړاندې کوي. په دې کې پارونکې بڼه هیڅ نه وي. بل ورزشي ژورنالیزم دی چې په اوس وخت کې ورته د زیاتو خلکو اړتیا هم ده او زیات خلک ورسره شوق هم لري. په دې کې د لوبغاړو پیژندنه، د لوبو ژوندی حال او همداشان د لوبو خبرونه پکې وړاندې کېږي چې دې ته ځینې تلویزیونونه ځانګړي شوي هم دي او یوازې همدغه د لوبو مسایل وړاندې کوي لکه سټار سپورټ. او ځینې تلویزیونونه چې دي ټول تلویزیونونه دې ته ځانګړې برخه لري، ورزشي خبرونه یا ورزشي خپرونې د دې لپاره لري. بل اقتصادي ژورنالیزم. اقتصادي ژورنالیزم کې د اسعارو بیې، د اقتصاد اړوند معلومات، بانکونه او همداشان دغه ټول پکې وړاندې کېږي. بل یې خبري برخه، خبري ژورنالیزم دی. خبري ژورنالیزم په ټولو رسنیو کې شته او ټولو رسنیو ورته وخت ورکړی دی. په دې ژورنالیزم کې خبرونه وړاندې کېږي. بل ښوونیز ژورنالیزم دی. ښوونیز ژورنالیزم ښوونیزه بڼه لري چې خلکو ته پکې ښوونه وړاندې کېږي. اوس په افغانستان کې اړتیا ده چې زموږ رسنۍ باید 80% ښوونیزې خپرونې ولري. د دې ښوونیز ژورنالیزم لپاره هم ځینې تلویزیونونه ځانګړي شوي دي لکه د افغانستان د معارف تلویزیون، دا شان نور. په عموم کې به ووایو چې ژورنالیزم په 3 کټګوریو وویشو. د اوسني ژورنالیزم له مخې ډولونه، د تخنیکي وسایلو له مخې ډولونه او د بڼې له مخې ډولونه. چې د اوسني ژورنالیزم ډولونه 3 عادي، څار او څیړنیز ژورنالیزم. د تخنیکي وسایلو له مخې په 4 ډوله: چاپي ژورنالیزم، غږیز ژورنالیزم، انځوري ژورنالیزم او آنلاین ژورنالیزم. د بڼې له مخې ډولونه زیاتو خو موږ یو څو راواخیستل: ټاکنیز ژورنالیزم، د سولې ژورنالیزم، ورزشي ژورنالیزم او همداشان سیاسي ژورنالیزم. له تاسې ټولو مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. انشاءالله په دریم درس کې درته ژورنالیست در پیژنو، د ژورنالیست په اړه غږیږو، د ژورنالیستي اخلاق، ژورنالیست لپاره نړیوال اصول او همداشان د ژورنالیست ځانګړتیاوې درته وایو. تر بیا ښې چارې.